زانوي زنده باد سلفي نتورك دا محمدي نتورك دا محمدي نتورك ما دي ورکا وين شي څوک داسې شنو زمریانو ته داغي مؤمنانو ته داغي مؤمنانو ته داغي مؤمنانو ته هی نشي ټینګېدی ورته میدان کې بدعتي نتورک دا محمدي نتورک دا محمدي نتورک باطل تریپولر زانوي زنده باد سلفي نتورک دا محمدي نتورک محترم الحمدلله د ذل مومند دیر علماء جيد او تکړه د هغه علماونا خاص کر کی زمونږ د شورا علماء اهل الحديث چې کوم مشران دي د یو د هغه مشرانو نه چې هغه د ټول مومن سرپرست اعلی دی فضیلة الشیخ مفتی عبد الرحیم حفظه الله تعالی ز هغه ته دعوت وکوم چې هغه راشي او خپل کلمات د خپل مسلمانانو ورونو سره هغه شریک فضیلة الشیخ مفتی عبد الرحیم حفظه الله سرپرست اعلی شورا علماء اهل الحديث الليمومن. الحمد لله وحده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني آمنت بربكم فاسمعون زمادو بخورنا راغلي من منو قدردانو شيوخو او دی ایجنسی دی علاقی بادرو او نرو مسلمانانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عزت مندو زو اسی دا وقت کول دو پارا او دا تعارف دو پارا یو څو کلمات تاسو مخکې وړاندې کوم صرف او صرف چې د اجتماع اغراض او مقاصد دا تاسو ته بیان کوم مختصر غونډه او دا غي وجه بدای زکه به بیانوم چې دیکھ سپینگری کسان شتا دا آغا دا جہالت دا زمانی چکلبا پا سر زمین دا مومن دی جنسی چا دا اللہ دا توحید نم نشاخیست دے سرنگی چی پاگی کی کم دا جہالت بادری وا دم ربا دا توحید بد لگے دا چابا دا اللہ نم نشاخیسترے زمان دا توقع دا چی وصبا انشاءاللہ العزیز آغا نم دا اللہ دا یوالی دا قرآن و دا سنت نم منگا پدی شتر باندی پدی اجتماع کی جہرن اخلو بلکہ دعوت ورکو زکا چه آغا زمانہ دسوا دعوت خودر کنار چه پا کوٹوں کے با یو پاگی کے زم داغ وقتی ما عزت مندو پا کوٹا کے بچا دا اللہ نم نشکستلے نو آغا زمانہ انشاءاللہ العزیز پا تیرے دو دا رنارا تن کے دا تیری تن کے دی جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا دی آیات مصداق انشاءاللہ روان دے زمان دا یقین او توقع دا زکا چپدی کی حق شیوخ
چې هغه محققین دي مفسرین دي محدثین دي هغه نن په دې سټیج په تاسو وینئ ان شاء الله چې تاسو ته د قران او د سنت هغه حقیقت بیان کی نو محترمو د دې لپاره دا اجتماع جوړ شوی دا الله دې وکي چې دا هر یو سړی په ذهن کې د هر چا په ذهن کې دا خبره ورننوځي او شک په کې دای چې د هدایت تما د هدایت طلب دا دې وکینو الله به علی هدایت کوي چې کله دې دغه نه کوي امید نه ساتي طلب نه کوي الله هدایت چاته محتاج نه دی محترمو منګه دې اجتماع په ذریعہ باندې تمام عالم تا تمام دنیا تا د قران او سنت پیغام رسول غواړو جسمن حاکمان الحمدلله د دې ملک مسلمانان دي چې دوی هم د قران او سنت سره آشنا شي منګه اقتدار نه غواړو بعضی ملګری زموږ دا خبره کوي چې سیاست دا مجلس پاک دی نه سیاسي دی ول سیاست باندې موږ انکار نه کوو نه پر سیاست باندې رد کوو خو شرعي سیاست هم دې ته ویل کېږي د ملک اصلاح کول د نظام اصلاح کول د دفاتر اصلاح کول د حکام اصلاح کول دې ته ویل کېږي سیاست نو محترمو من به یقینا په دې کې کار لرو خو د قران او سنت فرنا کې چې قران مونږ ته سوایي مونږ ان شاء الله العزیز هغه خبرې تاسو ته پیښ کوو هر یو خبره په دلیل سره کوو هر یو خبره په نص سره کوو هر یو خبره د الله د کتاب د محمد رسول الله په سنت سره کوو هغه وجدادا عزت مندو د امام مالک رحمه الله یو خسته جمله زمونږه په کتابونو کې مشهور ده وای چې کله د نلار رکه شولا تیرې جوړ شولې پلانې مولا یو شانت وای پلانې مولا بل شانت وای او موږ هم چې دې حیران کړي سبقو لار وچرته ګورو لار موږ رجوع کو هغه سلف وتا چې کما دو سلف ولاروا هغه کې موږ هدایت به موضوع ځکه هدایت وای وحیتا هدایت وای قران ته هدایت وای سنت ته محترمو موږ به ال په سملار روانيګو ال به کوم دار موږ زهنه کولاویږي چې موږ خالص او مخلص د قران او سنت پرانا کې سوچ کو فکر کو اجتهاد کو علماء سره کینو شيوخ سره کینو قران سره کینو سنت سره کینو او کو چرتا عزت مندو دا تاویل ما ویل زیاتیږي غانی مولا صاحب ویل دي غانی کتاب لیکلي دي نو عزت مندو دا خبر یاد درئ چې په دې باندې هدایت چې دینو څنګه راشيږي او نو الله په دې باندې سره پويږي لا شي دا ټول کشي اختلافات طرف ته خبر لاړ شي عزت مندو موږ دا خبره کوو موږ وایي چې الله رب العالمین دې وکي چې تمام عالم کې تمام دنیا کې قران خلق او پیژني خلق اوس ناشنا شوه دي خلق چې کوم دانو تاسو غني لکه یو انساني کتاب په شان تا یو مدرسې یو کتاب په شان تا تاسو خلک غني دا واجبان دي زپندو قران خلق پرې دي سنت خلق پرې دي منګه خپل مدرسه کې عزت مندو د حدیث یو کتاب داغینا د مانزو دا دغه چې کوم دینو طریقه خلکو ته وښودله خلکو له بيدا ټول حدیث کې راغلي دي دا موږ ټول حدیث کې راغلي دي کنه دې پوری خلک ناشنا شوه دي دا پته مونږ لګيږي چې دا موږ چې دا د حدیث نشته کنه دا د امامانو وسوي چې خلافا للشافعي او خلافا لفلان او خلافا لفلان
عزتمندو قرآن او سنت سره آشنا کېدل زمونږ دغه پیغام دی تاسو ته هم او تمام دنیا ته هم حکام ته هم او عزتمندو کفار ته هم مسلمانانو ته هم تاسو بیا وګورئ چې قرآن کې څومره مزه ده قرآن کې څومره لذت دی قرآن کې څومره خوند دی قرآن کې څومره چې کوم دی نو خیر دی الله سبحانه وتعالى دی موږ په قرآن باندې پوهېږو قرآن سره مینه پیدا کړي او دا به هله پیدا کېږي عزتمندو دا اجمالي ایمان چې آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله د دې هغه تفصیلي ایمان هغه تشریحي ایمان قرآن نه موږ زده کوو قرآن کې وګورو موږ چې دا ایمان څه ته وایي ایمان زیاتېږي او کمیږي په دې باندې ځان پوهه کو عزتمندو هله موږ چې کوم دی نو کامیاب شو بلا خبره دا چې په دې خبره باندې ځان پوهه کوي محترمو چې ګوره علم صرف د هغه ذات سره دی کلی علم چې کوم ذات زمونږ رب دی کوم ذات زمونږ الله دی هغه ذات سره کلی علم دی دنه علاوه عزتمندو هر عالم ناقص دی هر امام چې دی دا سره علم ټول نشته دی حتی صحابي سره نشته دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره عزتمند نشته دی چې هغه محمد رسول الله د مدرسې مشر او جناب رسول الله په څنګ کې بناستو او محمد رسول الله په خوا کې بناستو هغه یو خدراله یو وړي خدراله ولته وګوره ما په میراث کې څه شته کنه هغه ته وایي ليس في كتاب الله شيء استاپ کتاب د الله تعالی کی سم نشته دی میراث کې چې کوم دین استاد سره نشته دی او محمد رسول الله په سنت کې مزب کو سن بیا موزم ارجعي اسال الناس تو واپس لاړه شه زبد خلق ته پوس وکړه مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ ته ویلي امیر المؤمنین زناستما چې محمد رسول الله د دنیا د پاره شپږم حصہ ورکړه هغه ته پوښتنه کوي شپږم حصہ دا میراث یې ورکړه ولتا سره بل څوک بل صحابي فاضي دا هغه زو سم حاضر ما چې رسول الله مدقق فیصله وکړه ځکه دا سره علم نو محترمو دا فکر من غلط دی چې پلانه امام د سره په کلی علمي او دا ټیک دی او دا غلط دی دا خبر یاد درئ چې کله تمام علماونا تمام امامانو تمام مشرانو منګه علم زده کوو او هر یو ته ګورو موږ چې دا خبره څنګه ده دا د قرآن موافق ده او که نه ده دا قرآن کې شته او که نشته حدیث کې شته او که نشته دا کمزوري ده او که مضبوطه ده عزتمندو هله موږ په هدایت شو او که چېرته موږ داسې نه کوله او صرف دا دعوم کوله چې زمونږ په ایمان کې خیر دی دا وویل چې زمونږ په ایمان کې خیر دی هغه کلیواله وویل چې بلې زمونږ په ایمان کې خیر دی ایمان اسلام به تفریقي شي اسلام به ټوټې شي محترمو هدایت به چې کوم دی موږ ته ملاو شي الله دې وکړي چې موږ په دې خبره باندې پوه شو دماغ مو کلاو شي الله دې راضي شي الله دې ستاسو د راست خبرې